کوونکو د فزیک بله جلسې ته ښه راغلاست. موږ په تېره جلسه کې متوسطه تعجیل ولوستل. آزاد سقوط په دې جلسه کې موږ دوه بعدي حرکتونه لرو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ د نننۍ ورځ ایمان څه ده؟ دوه بعدي حرکتونه دي. دوه بعدي حرکت. ګرانه زده کوونکو دوه بعدي حرکت په پښتو ژبه کې دوه اړخیزه حرکتونه هم ویل کېږي. اول راځو د دوه بعدي حرکت تعریف ته. دوه بعدي حرکت دا یو حرکت دی چې جسم په مستقیمه کرښه کې حرکت نه کوي. لکه یو جسم چې د یو ځای نه حرکت شروع کړي په مستقیمه کرښه باندې څه حرکت وکړي، دا خو یو بعدي و. دلته دوه بعدي ده، یعنې دا په مستقیمه کرښه باندې حرکت نه کوي. نو د دې حرکت یعنی کوک ده، په مستقیمه خط باندې د دې حرکت نه ده. لکه څرنګه افقي پرتاب. موږ چې افقي پرتاب کوو لکه د یو ځای نه څه پرتاب کوو داسې د افق په شکل باندې تر بل ځای پورې، دې ته موږ دوه بعدي حرکت ویلی شو. بل څه دي مایله پرتاب، یعنې یو شی چې موږ د مایل په شکل باندې پرتاب کوو چې پورته خواته راشي، دې ته هم دوه بعدي حرکت ویل کېږي. او همدارنګه دوراني حرکتونه، یو جسم چې دوراني حرکتونه ترسره کوي دا هم په دوه بعدي حرکاتو کې راځي. او داسې نور مثالونه موږ لرو. اوس راځو د موقعیت وکتورونو ته د تغییر مکان له لحاظ نه. د موقعیت وکتورونه، د موقعیت وکتور او د تغییر مکان وکتور. یعنی یو وکتور څه ده؟ د هغې موقعیت څرنګه تغییر کوي او مکان یې څرنګه تغییر کوي، دا موږ لولو. د موقعیت وکتورونه هغه وکتورونه دي چې مبدا د موقعیت مقدار په مبدا کې دي او اجرا کوونکي د اعتراض په موقعیت کې دي. د موقعیت وکتورونه او د بې ځایه کېدو وکتورونه په لاندې دوه ابعادو کې تعریفوو. یعنې څرنګه موږ دوه وکتور لرو. دوه وکتور لرو چې خپل افقي وکتور ته وایو x او خپل عمودي ته وایو y. دغه ګورئ ګرانه زده کوونکو دا مبدا ده، دې ته وایو o. مبدا د یو وکتور دې خواته جریان لري، یعنې افقي شکل چې دې ته موږ وایو i وکتور. یو وکتور چې پورته خواته یعنې په عمود شکل ځي، دې ته موږ وایو g وکتور. دلته ګرانه زده کوونکو زموږ هدف څه شی ده؟ کله چې د دوی محصله موږ پیدا کړو دې ته موږ وایو r وکتور. دلته موږ ترلاسه کړل r وکتور. یو جسم موږ په دوه بعدي حرکت په شکل باندې خوشي کوو. یعنې څرنګه جسم شروع کېږي همداسې اول مایله شکل بیا ښکته پورته ځي. دا د دوه بعدي حرکت یو نمونه ده. دلته موږ د عدد په اساس باندې هم وایو چې دا د x محور ده او دا د y محور ده. موږ په هغه باندې ریاضي کې هم دغه محور لرو، خو په فزیک کې هم کارول کېږي. دلته راځو چې شی کوو r پیدا کوو شوا، یعنې د دوه بعدي حرکت د پیدا کولو لپاره د وکتورونو موقعیت او د تغییر مکان موږ څرنګه ترلاسه کوو. r مساوي کېږي، یعنې دغه د وکتورونو محصله سوله خپله دغه r چې دي د وکتورونو محصله موږ ته په دوه بعدي حرکت کې ښیي. یعنې r مساوي کېږي موږ افقي وکتور کوم یو دی؟ x ده. یعنې x ده چې x لومړی شروع کېږي، دلته موږ ورته i کېښودله، یعنې دا لیکلی شو چې xi وکتور جمع موږ عمودي وکتور چې شی ده y ده، لیکو y g وکتور. د دې له مخې نه موږ د وکتور دغه موقعیت موږ ښیو چې اوس دا وکتور په کوم ځای کې قرار لري. اوس راځو د دې بله فورمول داسې ده چې r مساوي کېږي جذر ده. عمودي وکتور موږ نیسو، موږ عمودي وکتور اول موږ افقي وکتور نیسو. زموږ افقي وکتور څه ده؟ x ده، یعنې لیکو چې x مربع جمع. اوس عمودي وکتور نیسو. زموږ عمودي وکتور چې شی ده؟ y ده، y مربع. یعنې دغه دوه فورمولونه دي چې د دې دوه فورمولونو له مخې موږ د موقعیت وکتورونو او د تغییر مکان وکتورونو r یا محصله پیدا کولی شو. اوس راځو په دوه بعدي حرکت کې سرعت. په دوه بعدي حرکت کې سرعت
یعنی مونږه حرکت زمونږ د بودي د دغې سرعت څومره ده دا مونږه لولو. په دوه بودي حرکت کې سرعت په دوه اړخیزه حرکت کې سرعت دوه برخې لري، افقي او عمودي، او د وخت بدلونونو سره بیضوي کوونکی وکتور په ویشونو سره ترلاسه کیږي. دوه اړخیزه سرعت اوسط او لحظوي دي، یعنی خپله دوه اړخیزه سرعت سیدي په دوه برخه ویشل سوي دي، چې یو دوه اړخیزه سرعت اوسط دی او بل لحظوي دي او لاندې تعریف شوي دي. یعنی دوه بودي حرکت اوسط مونږ پیدا کوو. لومړی څه شی ده؟ دوه بودي فورمول مخې ته ځو، لکه څرنګه چې مونږ مخکې وویله دلتا آر، یا داسې لیکلو دلته مونږ سرعت پیدا کوو. د سرعت فورمول نه مخې ته ځو. وي زمونږ څه ده؟ سرعت ده، مساوي کېږي په دلتا آر او دلتا ټي باندې. ګرانه زده کوونکو، دلته چې دي دغه آر مونږ ته فاصله ښیي، یعنې څومره فاصله طی کړی، او ټي هم مونږ ته زمان ښیي. څه ده؟ مساوي کېږي. ګرانه زده کوونکو، مونږ په دوه بودي حرکت کې داسې لیکلی وو چې دلتا آر مساوي کېږي ایکس آی جمع وای جې. نو دلته هم داسې لیکو د دلتا آر په ځای باندې څه ده؟ مساوي کېږي دلتا ایکس آی جمع دلتا وای جې وکتور. ایمون دلته تقسیم چی شده؟ دلتا آر ده، یعنی په زمان باندې تقسیم کوو تر څو چې متوسطه سرعت مونږ ترلاسه کوو. ګرانه زده کوونکو، دومره دا غواړو اوس مونږ ساده کړو. د ریاضي قانون له مخې نه مونږ په دې هغه کې فزیک کې دا عملیه ترسره کوو. ګرانه زده کوونکو، خو ګورئ، که مونږ داسې یو کسر ولرو، که مونږ داسې یو عدد ولرو لکه دلتا ایکس آی وکتور تقسیم پر دلتا ټي باندې، دا یو کسر شوله جمع دلتا وای جی پر دلتا ټي باندې. د دغه اعدادو د جمع حاصل دغه بل فورمول ترلاسه کېږي. نو د دې اعدادو له مخې نه مونږ مخته ځو، یعنې دا مساوي کېږي داسې لیکو چې دلتا ایکس پر دلتا ټي په ځای باندې مونږ وي، یعنې مونږ سرعت چې شی ده وي ایکس وي آی جمع وی وای جی آی. دا په څه معنا؟ یعنې دلته مونږه آی څه ده؟ مشترکه نیسو. آی څه مونږه مشترک ونیوله کېږي دلتا ایکس پر دلتا ټي. دا خپله چې دي د سرعت فورمول ده چې فاصله تقسیم د زمان دي. دلته هم د فاصله تقسیم په زمان پورې خپله هغه سرعت لیکو چې وي ایکس آی جمع وی وای جې باندې. دا په دې شکل باندې هم لیکو چې وی سرعت دی مساوي کېږي جذر ده وی ایکس آی مربع جمع. دلته که مونږ جذر واخلو، که دغه آی ورسره ونه لیکو فرق نه کوي، ځکه دلته اوس مونږ دا مربع کوو وی ایکس مربع جمع وی وای مربع. یعنی کومه فورمول چې مونږ ترلاسه کړله دا د دوه بودي اوسطه سرعت د دې فورمول نه او د دې فورمول نه، دا خپله هم یو مستقله فورمول ده. د دې فورمول نه کولی شو چې مونږ ترلاسه کړو، یا خپله که فاصله او وخت معلوم وي د دې فورمول نه هم کولی شو څه پیدا کړي. دوه لحظوي سرعت دا د دوه اړخیزه اوسط سرعت حد دی، یعنی اخري حد پیدا کوو چې د دوه لحظوي سرعت د دوه اړخیزو اوسط سرعت حد څومره دی. دا فورمول چې دی په دې کې مونږ لیمیټ اخلو، یعنی فورمول مساوي کېږي وي. دلته مونږ سرعت معلوموو، سرعت مونږ په فزیک کې په وي باندې ښیو، مساوي کېږي لیمیټ دلتا آر پر دلتا ټي پورې، چې دلتا ټي هم تقرب کړی صفر ته. دا مساوي کېږي. اوس داسې هم مونږ کولی شو چې ولیکو، که د دلتا آر او دلتا ټي څخه مونږ لیمیټ واخلو، ټي د دلتا آر په ځای د
داسې لیکو چې ډي ایکس آی جمع ډي وای جي لکه څرنګه چې موږ مخکې فورمول حل کړ د هغې فورمول له مخې نه پر که د دلتا ټي نه موږ مشتق اخلو کېږي دلتا ټي. اوس دا مساوي کېږي داسې نیسو چې دلتا ایکس پر دلتا ټي آی جمع دلتا واي پر دلتا ټي جي باندې. ګرانو زده کوونکو که د کسر له مخې نه دغه دوه کسرونه موږ جمع کړو بیا تحصل یې همدغه لومړی کسر راوځي نو دا کسر موږ د تضریب په شکل ونیوله. اوس زموږ وي مساوي کېږي سرعت وي مساوي کېږي ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو دلتا ایکس او دلتا ټي یعنې فاصله تقسیم پر زمان باندې دا خپله سرعت ده. همداسې عمودي فاصله تقسیم پر زمان باندې دا هم خپله سرعت ده. نو د دوی په ځای موږ کولی شو چې سرعت ولیکو یعنې زمونږ وي دلته آی ده څه فرق وشي وي آی لیکو جمع وي جي لیکو. یعنې د دې فورمول نه هم موږ کولی شو د دوه هرزوي سرعت دوه اړخیزه اوسط سرعت حد موږ پیدا کړو. دا کولی شي چې نور هم ساده کړو یعنې وي موږ سرعت مساوي کېږي جذر ده وي دلته موږ آی ورکړل وي آی مربع جمع وي وای مربع. یعنې د دوه فورمولونو نه کولی شو چې موږ د لحظوي سرعت په دوه اړخیزه حرکتو کې د سرعت اوسط حد وښیو. ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د فزیک نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت د خدای په امان.